د پښتو ژبې د تکړه کیسه لیکونکي او د افغانستان د پخواني ولسمشر نور محمد تره کي له لنډو کیسو څخه د موچي تر عنوان لاندې یوه لنډه کیسه تاسې درنو اورېدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوو. تر پایه یې راسره واورئ او د نور محمد تره کي ټولې لنډې کیسې په غږیزه او ویډیویي بڼه په دې یوټیوب چینل وار په وار کتلی شئ. چینل درسره سبسکرایب کړئ. موچي ژړ سپېره مخ د عمومي بازار د پلي لارې پر یوه لانده ځای لمر څریکي ته ناامیده غوندې ناست دی. هر څوک چې تېرېږي دی یې وار د واره پښو ته ګوري چې ګوندې پڼې یا ګوټونه یې څیرې وي چې ده ته یې د ګنډلو لپاره ورکړي. پر دوو تلو چې زنګنونه یې خولې ته رارسېدلي دي او خپله زنه یې د دواړو زنګنو په منځ کې ایښې ده ناست دی. په دې چې نن ساړه لږ دي خورا خوشحاله دی او هره ګړۍ لمر ته په خورا مینه سترګې وراړوي، خو پلوشې یې سترګې وربرېښوي او بېرته یې پټې کړي. په دې وخت کې یو سپین کالی سړی چې خورا اوږد کمیس یې اغوستی دی او تکه سپینه پګړۍ یې پر سپینه رخچینه تړلې ده راغی. په ده پسې 4-5 کسه سپین کالي نور هم شته. د موټي ات ته چې راغلل نو سم د لاسه یې پښه ونیوله. یوه یې بل سړي ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل: خان چې ورېښمینې کپۍ راته راوړي دي هغه باید دغه موټي ته ورکړو چې ښه تله یې پر ووهي. ملګري یې ورته وویل ښه دی او بیا روان شو. ادارې ته چې ورغی ډېر خلک ورته ولاړ شول او هر یوه په احترام ورته وویل: مفتي صاحب دې ستړی نه وي، خدای دې راوله، ستا د عدالت سیوری ده زموږ له سره نه کمیږي، ستا تشریف راوړلو ته مو سترګې 4 شوې. بیا دغه صاحب پر یوه پنډه نیالۍ چې توربخنه کشمیري پوښ یې دی او د قلم په ډول ډول رنګونو ځای په ځای رنګېدلې ده کښېناست. د ده خوله پټه وه خو کوچنۍ غوندې خوله یې په اشناوي ږیره کې له ورایه ښکارېده. په پوزه ډېر تنفس کوي، سترګې یې تل غټې غټې راختلې وي. نیم ساعت وروسته یې هغه کپۍ د ده حضور ته راوړې چې موچي تلی پر میخ کړی و. د ده چې پر کپیو سترګې ونښتې نو یې وویل: خدای دې تا محرر خوار کړي، تا خو به موچي ته ویل چې ښه ډېر میخونه پر ووهي. موږ پر دغه کپیو څونه سپین تور او تور سپین کړي دي خو بیا هم تا ښکلې او ټینګې نه دي جوړې کړې. ورشه موچي ته یو سپایي ور واستوه چې دلته راشي چې خپله هدایت ورکړم. سپاهي موچي پر اوږه باندې په خپل ورڅخه لنډي لرګي وواهه او ورته ویې ویل چې ورسره ولاړ شي او د کپیو د جوړولو هدایت واخلي. موچي ورته وویل چې زما څخه خو دغه سندان سټک او میخونه پر ډګر پاتېږي، زه درسره تلای نه شم، هر څه چې غواړې دلته به یې وکړم. خو سپاهي د ده خبرو ته غوږ ونه نیوه او په زوره یې کش کړ. ده ورنږدې هټۍ والا ته ور غږ کړ چې د ده پر شیانو پام کوي. موچي په دې خورا خوابدی شو چې په پورې وهلو یې راوست. ده په زړه کې جوړه کړې وه چې د سپاهي له لاسه به عرض کوي چې ولې یې په دغه سي وهلو او ترټلو راوست. خو چې د مفتي صاحب سترګې ورباندې ونښتې سم د لاسه یې په ښکنځلو خوله پورې کړه. ده چې خپل ښکنځل خلاصول نو یوه ټرنس غوندې سړی په درد او عتاب موچي ته وویل: ته خبر نه یې چې دا د چا موچڼې دي؟ د علماوو خلک د پښو خاورې کېږي خو تاسې جاهلان د مزدورۍ په مقابل کې هم د دوی کار سم نه کوئ. بلا دې پر دغه سپېره او بې وینې مخ شه. خدای د خپلې کلپې استعداد پخوا لا درکړی دی، په دې چې دغسې یې خوار او بدبخته کړی یې. موچي ژړغونکی غوندې شو او ورته ویې ویل:
د 2 افغانیو په مقابل کې همدغه کار کېده چې ما وکړ، نو په دغه پیسو خو به مې کور نه در جوړاوه. که مو خوښ نه وي زه به خپل تلی او میخونه بېرته وکاږم، ټول موچي ته یې وروړئ چې ښه یې در جوړ کړي. زه یو خوار او غریب سړی یم، په سپایي مو ولې پورې ولم؟ د مفتي طبیعت سم د لاسه پر بله واوښت او په یوه غږ سره یې وویل: دا سپین سترګی او بې حیا وباسئ، زه به د دغې بې احترامۍ اعداد ورکړم. موچي په منډه خپل ځای ته راغی. ده غوښتل چې خپل سامان راټول کړي او یوې بلې خوا ته ولاړ شي، خو سم د لاسه 2-3 سپین پګړي طالبان چې مفتي ورستولي وو پسې راغلل. یوه طالب لومړی ټولې خبرې او بل طالب وار د واره موچي ته ښکنځل وکړل او بیا یې په خپله موچڼه پر سر وویشت او ورته ویې ویل: دغه موچڼه به جوړوې. موچي هم خورا ډېر عصبي شو او ځکه چې په اصلي مطلب یې خبر نه و، نو یې همدغه ډول ښکنځل طالب ته وکړل. طالبانو سم د لاسه راکش کړ او د محکمې خوا ته یې سکاوه. پر لارې به یې هر چا ته ویل چې دغه موچي موږ ته د خولې او سر کوپر ویلی دی. قاضي ته یې بیایو چې یو څه اعداد ورکړي. موچي یې لومړی مفتي ته ورویست. د ډېرو خلکو په مخ کې طالبانو عرض پر وکړ چې دغه جاهل د خولې او سر کوپر ورته ویلی. مفتي سم د لاسه قاضي ته ورغی. طالبان او موچي یې ور وړاندې کړل. ټولو طالبانو په یوه خوله غږ کړ چې هو صاحبه، موږ ته یې سر او خوله راوښکنځل. مفتي هم د دوی خبره تایید کړه او ورته ویې ویل: صاحبه، که ده ته جزا ور نه کړې نو په علماوو به تل ملنډې وهي او د شپې تېر به پر ودرېږي. قاضي سم د لاسه امر وکړ چې موچي دې 9 دورې ووهل شي، پر خره دې مخ توری چپه سپور شي او په بازار دې وګرځول شي چې دغه کار د نورو عبرت شي او بیا څوک سپین پګړیو ته په سپکه سترګه ونه ګوري. د قاضي امر مفتي تطبیق کړ او موچي یې 9 کلکې دورې وواهه. ځکه چې موچي د وهلو په اثر پر خره نه شوای کښېنستلی، نو د خره د اړخو سره یې لرګي وتړل او بیا یې موچي پر هغه باندې کلک وتاړه او شریعت یې پر وچلاوه. دغه موچي تر هغه وروسته چې د دورو په اثر یې 2-3 میاشتې ناجوړي وزغمله او بیا په ډېر حسرت پسې مړ شو، نو د شاوخوا دوکاندارانو به ویل چې دغه موچي ته علماوو ښېرا کړې ده.